نبی علیہ السلام وی او د دق عمل د وجنه دا صحابي جنتی دی چې د سینه ټول مخلوق ته صفا رکی اچا سره بغض او حسد نشته. علما وایي خیسته اخلاق پیژنئ. خیسته اخلاق دا نه دي یوازې چې ته نرمې خبرې وکړه، نه نرمې خبرې خیسته اخلاق نه دي. دا نرم مزاجی خود د خیسته اخلاقو ترجمانی کوي، دا اخلاق نه دي. بهترین اخلاق چې دي هغه دا دي چې دې زړه کې د چا تم بد اراده نه، دا بهترین اخلاق. چړه کې ورته بد خیال او په ظاهر او سره ښکلې خبرې کوي، دا اخلاق دي که دا منافقت دی؟ دا اخلاق نه دي. ظاهري د خولې دا نرم مزاجی چې دا اخلاق نه دي، خو اکثر دا د هغې اخلاقو ترجمانی کوي، ځکه خلک وایي دا سړی خوش اخلاق دی. نرمې خبرې راوځي، دا د هغې ترجمانی کوي. بهترین اخلاق دا دي چې ته د هر چا ته د خپله سینه صفا کړي، هر چا د پاره خیرخواهي شروع کړي، دا بهترین اخلاق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی اکمل المؤمنین ایمانا، کامل مومن درته وخیم تاسو کې د چا ایمان کامل لی وخیم درته؟ صحابه ورته وی او اخیا وی کامل مومن هغه دی چې د چا اخلاق ښایسته وي، دا کامل مومن دی. بیا ورته وی په تله د میزان کې درته د ټولو نه وزني شی وخیمه چې تله د نیکو به درنۍ تله کې به درونوالی پیدا کوي. صحابه کرام ورته او وخیا، د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل دا بهترین اخلاق. نو په ظاهره هر چا سره نرمه لهجه چلی او دنده دی هر سړي ته کینه او حسد او بغض پروت دی، دا اخلاق نه دي. په دې اخلاقو نشي کامیابې دی. نن مسلمان په دې کې پروت دی چې دا مسلمان به څنګه رسو. ته د مسلمان سره سره ویه کوي، مسلمان د مسلمان ته په ډوبه کې پروت دی، دی به څنګه رسوم، دی به څنګه دوکه کوم، دله به نقصان څنګه کوم او رسوم به یې څنګه. دا مسلمان دی لږ ګریوان کې سوچو کې که نه چې د دا نیت چې دی به څنګه رسوم. دکانداران چې سار کینی وي څوک په رسوم نه کوي، هسې دا مسلمان دی کېناست وي څوک به نن رسوم، څوک به دوکه کوم، چا نه به ډېرې علما سدی سے انپڑا کس بنن څنګه موماما چې ډېر په خبرو نه پوهېږي چې دا سیس پې ګران خرڅ کړه، په دې تمه دکاندار ناست. دا مسلمان دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من اقال مسلما اقال الله عثرته یوم القیامه، چا چې د یو مسلمان سره اقاله وکړله. اقاله څه ته وایي؟ یو دکاندار دی یو څیز یې خرڅ کړ او هغې کس ورله هغه څیز ورځ نیمه پس واپس راوړي، ده ته وایي استعمال کړی مې نه دی، زوړ کړی مې نه دی، موسم یې تلی نه دی، خو بس په دې څیز خفه وم واپس مې راوړ. بس دا دکاندار دی چې دې دکان کولاوي او یو 20 لیټه پکې ولګي. ولې پکې دا 20 لیټه لګئ؟ ځکه پکې لګوم چې رڼا تیز وي چې دې ګاک ته دا کلر بل شان ښکاري. ته دا رنګارنګ لیټونه ولې په دکان کې لګئ؟ دا ته ګاک دوکه کوي که نه؟ نو اول ورځ چې دکان بنیاد دی نو د دوکې اراده وکړي. ته مسلمان. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه به د وریس په ورځ دکانونه د وخته بند کړل، د کپړې کاروبار دکانونه بند کړي د وخته. ولې؟ وی نن ور پوره نشته دی، رڼا پوره نه ده، د کپړې کلر صحیح نه ښکاري، هسې نه چې چاته دوکه میلاو شي. یو ورځ ته نو خپل خادم او نوکر ته وی دا تان که دې په چا خرڅو نو په دې کې نقصان دی. اب ورته اول اوښی بیا به یې پې خرڅ کړي، دا نه چې په چای خرڅوم، خو اوښی ورته چې دې کې دا نقصان دی. اوسې علي دی به وایي ګاډی خرڅوم. ولې خرڅوې؟ دا خو ډېر ښکلی ګاډی دی، انجن یې والی دی، انجن را باندې را روان دی. یو سړی ګورم چې دوکه یې کمه چې د انجن په هغه وه، دا مسلمان دی. دی به مانځه ته ودرېږي، دی به سجده لګي الله ته، دی که په ظاهره ښکلې خبرې کوي نو څه پې کوي. دا اخلاق دي. ګاډی خرڅوم ولې غټ نقصان پکې راوتی چې په بلې وغواړي. کومبې ورته وایي دا نقصان دی پکې سره د دې علي کنی دی، که هغه غستو وادي کنی غستو جو نادي دی، نو دا مسلمان دی.
چې دی فکر کې پروت دی چې دا تاوان په چا واړو. هغه نوکر ته وی ګورې دې کپړه کې دا نقصان دی ګاک په خبرې ګاک راغی هغه نه یېرو هغه تانې پې خرڅ کو. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی مانځه کې رپولدین نه کومه ځکه چې دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی دغه مسلک دی که نه چې نقصانی شی خرڅی هغه چاته نه ښې دا د هغه مسلک نه و یوازې مونځ کړی و که نه تجارت هم کړی و ته د تجارت تپوس کړی دی د تجارت تپوس هم وکړه که نه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تجارت په کومه طریقه کوي مونځ د هغه په طریقه کوي نو د تجارت تپوس هم وکړه دا تپوس هم وکړه که نه چې د مور به څنګه خیال ساتم مور به په سورلی کې نولي او مهار به یې نیولی و روان خلق په بازارونو کې ولاړو امام اعظم ابو حنیفه مهار نیول ده د چا مهار ونیو دا خو د وخت فقیه دی وی په سورلی مور ناسته د مهار نیولی دی سرګي روانه کړې دومره به د مور احترام چې راغې تپوس وکړه هغه وی هغه تان مې خرڅ کړی هغې کې هغه نقصان وی هغه نارانهیر شوي و امې نه وویلې هغه څیز مې خرڅ کړی امام صاحب ورته نو دی ویلې وی نه وی ښه د سړي نښې راته ښیه په نښو یې د سړي کلی معلوم کو چې دا د دغې کلي او بیا یې سورلي په کرایه ونیو او د هغې سړي کلي ته لاړ هلته یې هغه سړی معلوم کو ورته وی دا کپړه په تا باندې زما دکان نه در خرڅه شوې وه په دې کې دا نقصان و هغه تا ته نه ویلی شوی ما ته په هغې نقصان خبره کړې که اوس دا کپړه هلې او که ما ته یې واپس کوې ستا خوښه مسلمان سره خیرخواهي شته مسلمان نن د مسلمان سره خیرخواهي ګاونډي ته څنګه په ډوبه کې پروت دی الله اکبر خبروه دې مه خدای دې خبروه مه د دې حالاتو خدای دې په مونږ رحم وکړي راشئ د ګاونډیانو حالات وګورئ یو ګاونډي بل ته داسې پروت دی که نه ته به وایې چېرته دا د ده په ګاونډ حربي کافر پاتې کېږي د سره حکم د جهاد شوی دی داسې حال دی د مسلمان سره نبی علیہ السلام فرمایي چې دله دې ګاک دا سیز واپس راوړه وایي چې دا مې نه دی خو دی ورته وایي هو پیسې دې واپس واله او دا سیز راکړه ښه په خوشحالی تقریر به ورته نه کوي پیسې به ترې نه کموي که پیسې ترې کمې کړي بیا اجر نه میلاوي تقریر یې ورته وکړه بیا اجر نه میلاوي اوس په تاسو ته خپل اندازه شي د دوکاندار نه چې موږ څه شی اوسه بیا یې واپس کړو دا ورته څوک ویلی شي چې واپس کوم کله ورته وایي دا رنګ بدلومه لکه دا هغه تقریر شروع کوي که نه نو دی ورته دا ویلی نشي چې زه یې واپس کو هغه تا ته وایي کلر بدلوم وایي کلر بدلول وروستو خبره ده که دا سیز واپس کوې نو دلته یې کېده هم پیسې دې واله هغه وایي چې دا ته څنګه ښه سړی شوې وایي نن چې ته داسې ستومانه ماله راغلی داسې ستومانه به زه یو ورځ د الله ذات لم ورځم زه به هم داسې حاجتمند د خدای مخې له ورځم نن ته حاجتمن یې یو ورځ به زه هم حاجتمن دا که نن زه مالدار یم او تاجر یم خو یو ورځ را روانه ده زه به حاجتمن الله له ورځم چې دی دې ګاک ته دا سیز پیسې واپس کړي او هغه سیز ترې نه والي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اقال الله عثرته یوم القیامه وی الله وی چې دا کس مال مخې له راشي دا دکاندار زه به دې دکاندار ته وامه چې تا د ګاک سره اقاله کړې وه دی به وایي او زه به ورته وایم چې نن زه ستا سره اقاله ما سره اقاله کوي او دا ګناهونه دې ټول راکه او د دې په بدله کې جنت واله زه جنت ته تا د سودا اقاله کړې وه زه نن تا سره د ګناهونو اقاله خدای د رضا لپاره مسلمان تړه صفا کوي نن تاسو یې نه فلسطین کې مسلمانان څومره په تکلیف کې دي دا د برداشت نه بار دي بار یقین وکړه کو سترګې برداشت کولی شي یې زړه برداشت کولی شي دا د برداشت نه بار خبره ده نو کم از کم مونږ خو دا خیرخواهي جوړېږي دعا وکړو نوافل وکړو الله ته لپې ونیسو لپې چې الله دا مسلمان دی کلمه یې ویلې ده الله نن څومره تکلیف کې دي څومره په عذاب کې دي هغې دپاره خصوصي دعاګانې د الله نه غواړو خصوصي دعاګانې مسلمان د مسلمان رور دی رور دین اسلام یو مذهب دی یوم کتاب دی یوم الله دی یوم رب دی د هغې دپاره خصوصي دعاګانې غواړي هغه معاملات د برداشت نه بار دي الله دې پرې رحم او کرم وکړي او الله دې د ظالم نه انتقام والی او الله ته د مظلوم حامی شي الله مسلمان هر ځای مظلوم دی
اتق دعوت المظلوم. الله د مظلوم دا چیخ و پکار شروع دے. الله دا چیخ و پکار وور. الله دا چیخ پکار وور. الله انتقام د ظالم نوالا او الله دی ټولی دنیا ته ثابت ک. الله کم از کم الله کلمه ویل دا تا رب منو قرآن کتاب دے تم رب رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم. بهر صورت مسلمانان ټول غي د پاره دعاګانې کور زنانه او توای خپل ټول ورته دعاګانې کو او الله طرف ته متوجي شو او خپل آپس کې د دې خپل مسلمانانو ته لګ داړو نه صفاوي. ستاسرم مسلمان دی کنه چې لګ ور سره روابط سم کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وي ته پزمکه والا رحم کوو اسمان والا مپتا رحم کی. الله با ال رحم کوي چې کله د زمکه په خاوندانو کې رحم پیدا شي. الله دې مونږ ټول د یو بل خیر خوا جوړ کړي. ښا الدین النصیحه. دین د سنوم دی النصیحه. دین سراسر نصیحت ہے. دین ټول پټول خیر خواہی ہے. دین ټول خیر خواہی دا. دین ټول نصیحت ته. دین ټول د بل سره کول دی. دین ټول د بل د بدو نه منکید دی. رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا